د افغانستان د اسلامي امارت د کامیابی او د ادارې د نوې رهبري د تعین نه بعد دی ادارې خپل ټول مربوطه کارونه شرایطو ته په کتو اصول او مقرراتو په احترام مطابق د هدایاتو د احکامو د امارت د رهبري په پوره صداقت امانتداري مطابق د پلان پر مخه وړي دي چې لاسته راوړنې هم لري چې خلاصې پلان د شکل دی. اول د طرز عملونو او کاري رهنمودونو بیا کتنه په مرکز او ولایتو کې د عامو پروژو پلټنې شروع کول چې د امارت د کامیابی نه را په دې خوا تقریباً 109 مرکزی او دولتي مراجعو پلټنه ترسره شوې ده. د دولتي ادارو د نقدو پیسو او منقولو شتمنیو د پلټنې ترسره کول او د ریاست الوزرا مقام سره راپور شریکول. د 1401 کال د ادارې د تشکیل طرح اصلاح. پنځم د قانوني تعقیب لپاره لوی څارندوالۍ ته د قضو لیږل چې د اسلامي امارت راتګ څخه را په دې خوا تر اوسه تقریباً 19 قضیې جوړې شوي او د قضایي اجراتو دپاره لوی څارندوالۍ مقام ته لیږل شوي دي.